سلامونه او نیکې هیلې. راځئ چې په دې درس کې دا زده کړو چې څنګه د خپلو توکو دپاره یو سریال نمبر جوړ کړو. هر سریال نمبر به ځانګړی وي او ډوپلیکیټ به نه وي. د دې کار دپاره به تاسو یو اسانه فورمول کاروئ، مساوي، بیا به رو د چې ولیکه، دا رو بیرته بسته که، بیا منفي، بیا رو ولیکه او دا رو انتخاب که، دا ځل ورسره دا خانه ورته انتخاب که، دا هم ابسولوټ ویلیو که چې قید شي او پرنتیز ورباندې بسته که. اوس انټر ورکړه. نو دا وګوره، دا موږ ته به د دغه خانې نه همداسې یو همداسې مسلسل نمبر راکړي. زه چې دا اوس لاندې راکاږم نو وګوره دا مسلسل په ترتیب نمبرونه یې ورکړل. اوس که ته دې سره صفرونه اضافه کوې یا انوایس ورسره اضافه کوې نو هغه ډېر اسانه کار دی. د هغې دپاره که فرض مثال دې سره صفرونه اضافه کوې نو مختار د صفرونه اضافه کولو دپاره د دې رو ته مخ دلته ولیکه ټکس دې چې ولیکو. دا فنکشن څه کوي؟ ته کولی شي چې یو فارمټ ورته انتخاب کړي، په هماغه فارمټ ورته جوړوي. نو کاما او دلته به ډبل کوټیشن ولیکې، بیا 1 2 3 چې 2 صفرونه ته مخ وي، بس صحیح دی. نو کوټیشن بیرته بسته کوم او پرنتیز هم بیرته تړم او انټر. نو وګورئ اوس ماته دغسې صفرونه یو څه ته مخکې یعنې مختار صفرونه لري. که دا زه داسې لاندې راولم نو ټولو سره لومړی سر کې صفرونه راغلل. اوس یو بل مزیدار شی هم ورسره اضافه کولی شي. دلته مخکې راشه، د ټکس نه هم مخکې ته راشه. ټکس نه مخته چې راغلې دلته هم په ډبل کوټیشن کې فرض مثال ولیکه آی ان و او ډبل کوټیشن ولیکه، بیا ورسره دا امپرسنټ علامت د دې ان و اخر کې یو فاصله هم ورکړه تر څو یو څه منځ کې فاصله وي. اوس انټر کړه. نو اوس وګوره دا په دې ترتیب باندې انوایس ورسره مخکې لیکل شوي، پر منځ کې فاصله هم وي او داسې په یو ځانګړی نمبر هر یو ته ورکوي، 1 2 3 4 همداسې مسلسل به لاندې ځي. نو د سریال نمبر د تر ټولو نه اسانه او ښه طریقه دا ده. نورې طریقې هم شته دي چې فرض مثلا کټګوري پکې اضافه کړې، د آیټم یو دوه توري پکې وي تر څو سریال نمبر یو څه ډسکرپشن ولري. نو بیا هغه نور طریقې هم شته دي، انشاءالله چې نور ویډیوګانو کې به کار پرې وکړو. نو د اکسل زده کړو دپاره زما اکاونټ فالو کړئ، لایک او شیر یې کړئ. ښې چارې.